زه یو وخت ماشوم د لوبو پنری کې ورکوم، نه غمونه فکر نه د سبا اندېښنه، یوازې خندا او ساده خوبونه وو. ما به فکر کاوه چې وخت به تل همداسې پاتې وي، خو وخت ته هماغسې نه پاتې کېږي. کله چې لوی شو مخ بدل شو، خلق بدل شو، نو زم بدل شو، خو زما په زړه کې یو ځای لا هم هماغه ماشوم پاتې وو. هغه چې په پشه کې منډې وهلې او د باران ساته یې کتل، د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي، هر ځای مې تعقیبوي، که سترګې وتړم هم هغه راسره خبرې کوي. د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي، د یادونو په لاره اوس زه نشم ترې خلاصېدلی. ما ملګري لرل چې اوس یوازې خاطرې دي، ما کیپس پېژندلې چې اوس غلې دي، ما کور پېژانده چې اوس یوازې دیوالونه دي. وخت هر څه بدل کړل خو یادونه لا هم ژوندی دي. یو ورځ مې خپل زوره عکس ولید، هلته یو بېغمه انسان و چې زه نه وم بدل شوی. ما له ځان وپوښتل څه وخت زه بدل شوم، خو عکس ځواب ورنه کړ، یوازې موسکا یې کوله. یوه شپه مې له خپل سیوري سره خبرې وکړې، ولې له ما نه نه ځې؟ سیوري ویل ځکه زه ته یم او ته زه یې. ما زده کړل چې ځینې خاطرې نه ختمې کړي، بلکې زموږ برخه ګرځي، او ځینې وختونه موږ یوازې هغه څه یو چې مو په تېر وخت کې تجربه کړي. د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي، هر ځای مې تعقیبوي، که سترګې وتړم هم هغه راسره خبرې کوي. د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي، د یادونو په لاره اوس زه نشم ترې خلاصېدلی. اوس چې باران وشي زه یوازې اوبه نه وینم، زه خاطرې وینم. اوس چې باد راشي زه یوازې هوا نه احساسوم، زه تېر وخت وینم. او دا عجیبه ده خو همدا حقیقت دی، ما جف وکړې چې هر څه هېر کړم، خو ځینې یادونه نه هېرېږي، ځکه چې هغوی یوازې فکر نه وي بلکې احساس وي. د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي، خو زه نو نه وېرېدم، ځکه چې ما زده کړل هر سیوری رحم لري. د تېر وخت سیوري راپسې ګرځي،
یاری یوازې شکل بدلوي عموي یوازې د هغه کیسې برخه یو